بسم الله الرحمن الرحیم. معززو دوستانو، تاسې چې په هر ځای کې ما وینئ، تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې پوهېږئ چې د کورونا خطرناک ویروس ټوله نړۍ یې تهدید کړي او پر ګونډو کړي دي. ابل قدرتونه حیران دي چې څنګه ځان وژغوري. ما سره دا پوښتنه ده چې آیا دا د کورونا ویروس یو الهي امتحان نه دی؟ د دې پوښتنې ځواب په دې پښتو نظم کې تاسې واورئ. ایله ده د پښتو نظم چې په همدې مناسبت مې جوړ کړی دی، تاسې په حوصله او په غور واورئ او ستاسې ډېرې پوښتنې به جواب شي. ای د ښکلا او عدالت خالقه، د اسمانو او د ولفت خالقه، ای د سخا او شفقت سبحانه، د بحر و بر او عظمت سبحانه، د ټول هستی او زندگی خالقه، ای د باران او تازگی خالقه. ته د حیات او د ممات خالقه، ته د کوثر د پاک بنیاد خالقه، ته د عذاب او د ثواب خالقه، ته د جنت د میناب خالقه. ستا سره مینه د ژوندون بقا ده، تا ته سجدې کول د ژوند معنا ده. ستا قانون ژوند ته پایښت ورکوي، ستا بندګي روح ته ښایست ورکوي. ستا د قدرت انځور بهار کې وینم، ستا د قدرت انځور بهار کې وینم، ستا شفقت د ګل سنگار کې وینم. ته یې چې ګل ته بوی او رنګ ورکوي، ته یې چې ګل ته بوی او رنګ ورکوي، د تندرې خشم ته مس شرنګ ورکوي. طبیعت ستا حکم ته تعظیم ولاړ دی، ګل او ګیا درته تسلیم ولاړ دی. ستا په امر مس بهار سي خزان، سر پر سجده سي د هر ګل ګلستان. بیا ستا په حکم بیرته سي جاویدان، بیا ستا په حکم بیرته سي جاویدان. پر دشتو وي د ګلونو کاروان، بیا ستا په حکم بیرته سي جاویدان. بیا پر دشتو وي د ګلونو کاروان. لمر او سپوږمۍ په خپل مدار کې ګرځي، ستوري او مځکه په خپل وار کې ګرځي. په میلیونهاو سیارې او جهان ټول پیدا کړي تا دي یا ستر سبحان. ستا جنتونه او وادي رښتیا دي، ستا دوږخونه او سرې لمبې رښتیا دي. مرګ او ژوند دواړه موږ ته ته راکوې، عذاب ثواب او نور هر څه راکوې. چا چې ستا حکم او دستور نه مني، ستا د عذاب یو انځور نه مني. ځان شداد د زمانې بلل تل، زناکاران خپل هیواد ته بلل. اټم او زور باندې مظلوم قتلول، اټم او زور باندې مظلوم قتلول. ستا د کتاب بې عزتي کول، ستا بندگانې زندانو کې وجل. په خپل ښارونو کې فحشاوې کول. نوم ته فرعون او هم نمرود لیکلی، ابر قدرت پر وجود لیکلی. شراب خوران او د زنا سوداګر، د ارسپۍ ښځې او بې حیا سوداګر په کابارو او میخانو کې مست وه، د نڅاګرو په کورو کې مست وه. خپلو ملکو ته جنتونه ویل، بت پرستانو بیا مسجد نړول. زما د هیواده هم زرګونې کسان ویل اروپا ته د ژوند په ارمان. په غرب کې ژوند په ازادي تیروو، خپله ځواني بیا په مستي تیروو. بوډۍ سپین ږیرې پیغلې او ځوانانې په خندا غر ته ولاړې، لوی کاروان یې ویلی موږ ته چې بېچارهګانو. ای د زړو فکرو جاهل کسانو، ویلې موږ ته چې بېچارهګانو. ای د زړو فکرو جاهل کسانو، نور اړتیا نسته اسلام او قرآن ته، ضرورت نسته نور د خدای فرمان ته. غربي ملکونه موږ ته ژوند راکوي، کور و کالي مستي او خوند راکوي. دا غربیان ډېر ښه بشردوست خلک دي، ښځې یې لوڅې ګرځي، پوست خلک دي. پلانکۍ اوس پیغله ده ډسکو ته ورځي، پلانکۍ جان شرابخانو ته ورځي. څه مردار ژوند مو افغانستان کې درلود، څه مردار ژوند مو افغانستان کې درلود، څه بې فرهنګه ژوند مو ځان کې درلود. دلته آزاد یو، پایجامه نه لرو، ټول بند بند ګرځو، اندېښنه نه لرو. دلته آزاد یو، پایجامه نه لرو، ټول بربند ګرځو، اندېښنه نه لرو. حجاب د ښځې بربریت بلل دوی، خلوڅېدلې مدنیت بلل دی. حجاب د ښځې بربریت بلل دوی، خلوڅېدلې مدنیت بلل دی. د سپي د غوښو یې کباب جوړول، د غوا پیشاب څخه شراب جوړول. د سمندر پر غاړه لڅ نڅېدل، ښځې او نرانې یو ځای لڅ لمبېدل. زموږ پر ملکو یې وحشت جوړ کړي،
زموږ پر ملکو یې وحشت جوړ کړي، پر مظلومانو یې ظلمت جوړ کړي، ګمراه کسان یې واکداران کړه دلته، ټول فاسقان یې رئیسان کړه دلته، خپل رزل سوي وزیران کړه دلته، زناکاران یې کارپوهان کړه دلته، رشوتخوران یې وکیلان کړه دلته، غله او لوټمار یې مشران کړه دلته، خپل نڅاګرې اتلانې کړلې، د فلم جونې موینانې کړلې، د روسپیو ښځو سوړ بازار ګرم سو، د دلالانو کاروبار ګرم سو، د اسلام دین ته دسیسې جوړې کړې، د دین پر ضد سلسلې جوړې کړې، فسق او فجور یې موږ ته میلمانه کړل، پر فقر وجې واکداران کاڼه کړ، دوی په مستی کې زموږ پر حال خندله، خپله هستي کې زموږ پر مال خندله. دوی مشرکینو اتحاد لرل ټول، تر خپلو منځو یې ټینګ بنیاد لرل ټول، موږ یې جنوب او پر شمال وویشل، تاجک پښتون یې پر جنجال وویشل. څوک یې غلجی او درانی وبلئ، څوک یې غلجی او درانی وبلل، څوک یې تروریست، څوک یې زمری وبلل. توپونه یې راکړه ویل یو بل ته کش سي، څوک کندهار او څوک کابل ته کش سي، د دوی ملکو کې جنګ او ترور نه کیدی، وژل د مور خور او ورور نه کیدی، موږ یې په بم او په بمبار وژلو، یا یې په جنګ او انفجار وژلو. موږ یې په بم او په بمبار وژلو، یا یې په جنګ او انفجار وژلو، خو اوس مرګی د دوی پر کور میلمه دی، د کورونا عذاب دوی ته ښځه دی، سلګونه مري د کورونا په عذاب، مرګ ورته راغلی په خشم او شتاب. اوس له عذابه په کورو کې بندي، لکه سرکوزي په غارو کې بندي، اوس له عذابه په کورو کې بندي، لکه سرکوزي په غارو کې بندي. دوی نه منل د دې جهان ستر خالق، دوی نه منل د دې جهان ستر خالق، دوی وهیر کړي د استۍ لوی مالک، دوی نه منل چې یو بلا به راځي، د خدای د لورې څه سزا به راځي، د رب عذاب په کورونا به راځي، پر لوی ښارونه یې اوبه به راځي. اوس اکیران دي د الله عذاب ته، ټوله پریشان دي کورونا عذاب ته. اوس سمندر د څپو څه بیریږي، د خپل بدن لوڅېدو څه بیریږي، نه ډیسکو کلب او نه نڅا ته وځي، نه هم مستی او نه زنا ته وځي، رنځ او عذاب ته هیڅ درمان نه لري، اوس د ژغورلو کوم سامان نه لري. ټول کاربارې، ټول کابارې او میخانې یې بندي، د تود بازار فایشخانې یې بندي، نه یې اټوم نه یې ډالر په خیر دي، نه عیاشي نه سمندر په خیر دی. کورونا دی پر دی ماتم جوړ کړي، کورونا دی پر دی ماتم جوړ کړي، بندي کورو کې دی په غم لړلي، اوس ټوله پوسول د خالق په عذاب، ټول وارخطا دي چې اوس کیږي حساب. د مظلومانو اوس پوښتنه کیږي، د مؤمنانو دروژنه کیږي، د خدای اصول او د قرآن ستر قانون مشرکان پوسوله په دې لوی سمون. کفري نړۍ کې هره ورځ انسانان اسلام مني او ستر قانون د قرآن اوس پوسوله چې اسلام دین د حق دی، ایجاب او عدل د دې دین سبق دی. اسلام د مینې او انصاف ستر دین دی، د صداقت او د اخلاص ستر دین دی. د اسلام پیرو په مسلمان یادیږي، مسلمانی په ایمان ثابتیږي. ایمان هغه دی چې اوصاف ولري، ایمان هغه دی چې انصاف ولري، په خپله دنده کې اوصاف ولري. داسې اوصاف چې ستا ایمان ثابت کړي، تا په رښتوني مسلمان ثابت کړي، چې په ګرانۍ کې به ایمان ولري، په قیمتۍ کې چې وجدان ولري، ستا ترازو ټول کاروبار به پاک وي، ستا تجارت او ټول بازار به پاک وي. په خرڅولو کې ظالم به نه یې، لوی منافق او ستر خاین به نه یې. دغه وخت ستا د مور نکاح سموي، دغه وخت ستا د مور نکاح سموي، ستا د پلار دین او هم دنیا سموي. که ګران فروشه او ظالم غوندې وي، که منافق او لوی خاین غوندې وي، نو بیا خپل ځان حلال زاده مه بوله، ځان په ایمان باندې تازه مه بوله، مسجد او لمونځ باندې ځان مه غولوه، ژر او تسبیح کې انسان مه غولوه. د ګرانۍ ګټلو فایده مه بوله، د ظلم پیسې سرمایه مه بوله. حرام چې کور ته یوسې ځان خبر که، د خدای حساب په لوی نقصان خبر سه، ځان په قیامت او په محشر خبر که، ځان په سنت د پیغمبر خبر که. ستا نسلونه په حرام لویږي، تا غوندې لوی حرام خوران جوړیږي. د کورونا عذاب دی تا ته راسي، دا د اوبا عذاب دی تا ته راسي. تا غوندې ټوله خاینان نابود کړي، تا غوندې ټوله خاینان نابود کړي، ګران فروشان دي په لمبه ټول دود کړي. دا کورونا یو الهي امتحان دی، دا کورونا یو الهي امتحان دی. اوس به معلوم سي چې څوک با ایمان دی. ای زما د ملک هغه جاهل کسانو، د خدای د قهر څخه غافل کسانو، د قرنطین وخت په میلو تیروي، بیکاره وخت په مسخرو تیروي، پر مرض خاندي په مستی لګیا یاست، توبه مو هیر ده په سستی لګیا یاست.
داسې مستان یاست چې عذاب مو هیر دی، داسې مستان یاست چې عذاب مو هیر دی، د قیامت ورځ د خدای حساب مو هیر دی. په غرور وایاست کرونا نه راځي، ستاسې وجود ته هېڅ بلا نه راځي. دا کرونا مرض کفارو ته ځي، د ګمراهانو و کردارو ته ځي. ته د توبې پر ځای میله کې ناست یې، ابسکارۍ په سلسله کې ناست یې، ځان ته ګمراه و هم جاهل نه وایې، د خدای د لارې څه غافل نه وایې. ستا او ګمراه کس توپیر به څه وي؟ ستا او ګمراه کس توپیر به څه وي؟ دا ستا د ژوند وروستی تقدیر به څه وي؟ ای مهربانه او رحمان سبحانه، ای مهربانه او رحمان سبحانه، یا رحیم او یا جاویدان سبحانه، زما مناجات او زما دعا قبول کړه. د دې نالان بنده ژړا قبول کړه. د کرونا نه مظلومان وساتې، دا ستا د مینې مؤمنان وساتې. کرونا ورک کړې زما د ښاره څخه، دا مرض ورک کړې د بازاره څخه. غاصب فاسق په دې عذاب اخته که، هم منافق په دې عذاب اخته که، د رشوتخور ټول بدن کرونا که، زناکاران په دې مرض تباه که، د هیواد خائنان په مبتلا که، سړي وژونکي اخته په بلا که، د فحشا سوداګر لایق د سزا ټوله اخته که، په مرض د اوبا خاین چارواکي اخته په بلا که، په کرونا یې خاندان تباه که. خالق زه ستا یو نالان بنده یم، خالق زه ستا یو نالان بنده یم، ستا د قانون د لارې برنده یم. 1999 لمریز کال د حمل د میاشتې 18 نیټه.